سلامونه ملګرو، ستاسو ورور ستاسو ادبي ملګری صالح نادان یم. دغه نمرنګ افیشل د چینل نه او د صالح نادان د پاڼې نه تاسو سره حاضر یم د یو نوي موضوع سره. نن مو موضوع راوړې د نظم. نظم څه ته وایي او نظم څنګه لیکلی شي. په دې ویډیو کې به په نظم باندې خبره کومه، خو د ټولو نه وړاندې که تاسو زما دغه چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو زما دغه چینل ځان سره سبسکرایب کړی چې زما هر یوه ویډیو تر تاسو ډیر په اسانۍ سره در رسي. نو اوس راځم خپلې موضوع ته چې نظم څه ته وایي. نو د نظم لغوي معنی ده پیل، رایوځای کول یا لړۍ جوړول. په اصطلاح کې دا هغه صنف دی چې یو خیال، یوه نظریه یا یوه واقعه پکې مسلسل په ربط سره بیان کړی شوي وي. سحر کتوزی صاحب وایي چې په اصطلاح کې نظم په دوو معنو کې استعمالیږي. د وړومبۍ معنی مطابق نظم د شعرونو هغه مجموعې ته وایي چې د موضوع په لحاظ خو پکې بدلون راځي، لکه قصیده، مثنوي، رباعي وغیره، خو د هیت په لحاظ پکې نه راځي. د دویمې معنی مطابق نظم د شاعرۍ د صنفونو هغه صنف دی چې په مختلفو هیتونو کې لیکلی کیږي، لکه مثلث، مربع، مخمس، مسدس، مصبغ، متصغ، معشر، غزل، مثنوي، ترکیب بند، ترجیب بند وغیره. او مشتاق مجروح صاحب د نظم تعریف په دې ډول کوي چې هغه شعري تخلیق چې ټول شعرونه مسلسل او مربوط یعنی په ربط سره وي او یو خیال پکې بیان شوی وي، نو هغې ته نظم. بیا د نظم ګڼ قسمونه دي، لکه معرّ نظم، مکفّ نظم، آزاد نظم، پابند نظم او نثري نظم. په دغه قسمونو به هم خبره کومه. را روانه ویډیو به زه په پابند نظم باندې کومه، یعنی پابند نظم څه ته وایي. دې پسې چې کومه ویډیو ده په هغه کې به د پابند نظم تعریف کومه، په پابند نظم باندې به خبره کومه چې پابند نظم څه ته وایي. په دې ویډیو چې څوک نه پوه شوی دغه د نظم تعریفو، نو بار بار دغه ویډیو وګوري او بیا دې کوم ملګري بیا هم نه پوهېږي، نو ما سره دې رابطه کوي او ما نه دې پکې پوښتنه کولی شي چې په کوم لفظ نه پوهه، ما نه پکې پوښتنه کولی شي. په آخره کې در سره یو د وهمي صاحب شجره نظم شریکومه چې تاسو پرې لږ پوه شئ. نظم په دې ډول دی چې زه خبر یم ولې نه یم خبر، چې شجره دې کتلوم نوم و نشان دې وژنم، روح دې بې ځایه زوروم د زړه ارمان دې وژنم. زه خبر یم ولې نه یم خبر، که چېرته مړ شم د ژړلو به مې څوک هم نه وي، د جنازې د کټ د وړلو به مې څوک هم نه وي. زه خبر یم ولې نه یم خبر، یوه خورجانه به مې 100 روپۍ خیرات کې ورکړي، یو څو غزلې او نظمونه به مې سخات کې ورکړي. زه خبر یم ولې نه یم خبر، ما عینه کې د تقدیر خپله جوسه لیدلي او د چوسې شاته مې غر کتل وسه لیدلي. زه خبر یم ولې نه یم خبر، خو زه یوازې لالهان د ژوند نه مات ښه یمه، پلاره بچی دی یمه، وبخه میرات ښه یمه. تر راروانې ویډیو پورې ما صالح نادان او ما سره مرستیال ملګری منصور الهام لور کې اجازت دلوي. الله پامان.